السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږه ته انګلیش د ګرامر یو سیریز شروع کړی دی چې دا غیغه ګران کنسپټس هغه مونږ په آسان پښتو کې خپل ویورز ته پیش کوو. خو د دې په مینس کې تاسو لپاره مونږ نن وروړی دی یو بونس اپیسوډ او دا بونس اپیسوډ دا دی په باره د انګرام کې. انګرام څه ته ویل کېږي؟ دا یاد ساتئ کله چې تاسو سره یو ورډ ای یا یو فریز ای او د هغې هغه لیټرز ته یو بل کې بدل کې مخکې وروستو کې او د هغې نه بل ورډ جوړ شو یا بل فریز جوړ شو، دې ته به انګرام ویل کېږي. لکه فار ایگزامپل ریسکیو. ریسکیو دقه سپیلنګ دی که دا مونږ مخکې وروستو کو دې نه به جوړ شي سیکیور. سیکیور ریسکیو او سیکیور دا دواړه لیټرز یې هماغه دي خو مخکې وروستو شوي دي نو بل ورډ ته جوړ شو، دې ته ویل کېږي انګرامز. دا چې استعمالیږي دا نن سبا په سکولونو کې ایز ا گیم دا سټوډنټس ته ورکوي دې دپاره چې د هغوی سپیلنګز زده شي. دا استعمالیږي ایز ا گیم، داسې گیم نه بلکې ایجوکیشنل گیم استعمالیږي. نو راځئ چې موږ هم انګرامز زده کړو ایز ا گیم. So let's go. اوکې سو راځئ چې موږ خپل گیم سٹارټ کو. زمونږ په دې گیم کې لومړنی ورډ دی کیټ. کیټ وایي پیشو ته. ګورو چې د دې انګرام څه دی، هغه دی ایکټ. CAT کیټ. خو که دا سی مونږ وروستو کو ایت مخکې کو جوړ بشي ایکټ. ایکټ مینز یو عمل کول. سیکنډ ورډ دی ایډ. ایډ مینز نائب. د یو کس سره امداد کوونکی نائب یې، اسسټنټ په معنی سره. نو ګورو چې د دې انګرام به څه راځي؟ آیډیا. آیډیا د دې انګرام دی. پی ویل کېږي مټرو ته. د دې انګرام راځي ایپ. ایپ مینز ایمیټیټر، د یو کس نقل کوونکی. آر لکه دی آر کې چې کوم آر اگزیلري ورب یوز کېږي نو د دې نه موږ جوړولی شو ایر. ایر معنا غوږ. عام ویل کېږي مټ ته. نو د دې انګرام موږ سره راځي ریم. ریم مینز رینډم ایکسس میموري، په کمپیوټر کې چې کوم ریم وي. بیک. بیک مینز یو شیز پخول. بیک چونچ ته ویل کېږي مخوکې ته. بیر. بیر مینز نوډ، چې د یو کس کپړې نی ان کور وي. د دې انګرام راځي بیر. بیر معنا میلو. بیسټ زبردست بیسٹ. د دې انګرام راځي بیټس. بیټ مین شرط لګول او ایس سره ولګي بیټ شرایط. نو دا د دې انګرام شو. باس. د باس صاحب انګرام راځي سوبز. سوب مین یو کس چې جاړي او هغه سایزي راځي او سیس کې اله نه چوته وي، نو سوبز دا د دې انګرام دی. میټ غوښه. د دې انګرام موږ سره جوړیږي ټیم. میټس د دې انګرام موږ سره جوړیږي سټیم. نیپ. نیپ معنا شاړ غوندې خوب کول، قیلولې په معنی سره راځي. د دې انګرام راځي پین. پین مینز هغه فرای پین چې ورته موږ عام طور باندې وایو چې موږ پکې خوراک وغیره پخو، انډه چې پکې پخوي ویل کېږي پین. نیپ پین. سلیپ. سلیپ کېدل، یو ځای کې خویدل. د دې انګرام راځي لپس. نایټ. نایټ د دې انګرام راځي صبر راځي خپل په سوچو کې. د دې انګرام دی تنگ. هاو. د دې انګرام راځي هو. وون د وین سیکنډ فارم ګټل. د دې انګرام راځي ناو.
اوس. یپ دا ته یس انفارمل وی کې چې کله انسان بل کس ته وایي چې آو نو ته وایي یپ ملګرو ته چې وایي یپ. دین جوړیږي پی ادا کول یو شیز ورکول ادا کول. وار جنگ د دې انګرام راځي را میټیریل چې خام مال چې ورته ویل کېږي. پیر نشپاتې ته ویل کېږي. د دې انګرام موږ سره دی ریپ مینز لو کول یو شی کټ کول فصل چې موږ کټ کوو. hours means زمونږه. د دې انګرام راځي sour دا ورډ سور نه دی دا دی sour معنی ترش ته ویل کېږي sour. note د دې انګرام راځي tone means د خلکو د خبرې انداز. eat د دې انګرام بس راځي یو ایټم راځي سیکنډ فارم چې کوم د دې دی او بل دی ټیم راځي د یو ورډ ډېر انګرام کې دی. ارت د دې انګرام ډېر ناشنا دی هغه دی هارت. بام معنا مرهم. دا ال پکې سایلنٹ دی. راځي ګورو د انګرام څه دی. د انګرام دی لیم means د ګړې بچي د ینګ شیپ دا بی بده کې سایلنٹ تا لیم. blot means په یو کپړې یا په یو شیز باندې چې کوم داغ ولګي ته blot. د دې انګرام راځي bolt means موږ چې ور بندو موږ لکه نټ بولټ. brag معنا یو کس چې هغه خپل ځان ډیر اوچت شو کوي شیخي خوري چې وته وي او ځان خي نو دې ته brag. د دې انګرام دی grab means یو شیز نیول. blow means یو سوک ورکول یا یو گزار کول blow. باول means دا پیالې ته ویل کېږي نو مقه سپیلنګ دی او مقه لیټرز دی مخکې رستو شوي دي بل ورډ ته جوړ شو دا انګرام شو. کول means کویله د دې نه جوړیږي کولا. ډایري means ډایري چې کوم موږ روزمره لیکل کوو د هغې نه جوړیږي ډیری mean ډیری فارم کوم ځای کې چې کیټلز وي او موږ ته ملک رالو دغه ته ویل کېږي ډیری. fired دا د فایر سیکنډ فارم دی fired په یو کس باندې فایر کول. fried means تلول چې یو انډه وغیره انسان هغه وتلی دی ته وي fried. iced means یو شیز چې یخ کړی شي iced. د دې الټه راځي د دې انګرام راځي ډایس چکې ته ویل کېږي. inch د دې انګرام موږ سره راځي چین ویل کېږي زنې ته. pools دا جمع ده د پول سویمینګ پول ته ویل کېږي. د دې انګرام راځي سپول ویل کېږي چرخې ته. پیل means زیړ کېدل د یو کس رنګ زیړ غونتی شي. د دې انګرام دی لیپ معنی جمپ وهل. pairs دا پلورل فارم پیر دی جوړې ته ویل کېږي. د دې انګرام راځي pace means آهسته رو تلل. د دې انګرام راځي کیپ هغه شی دی کوم چې هغه سوپرمین بد املا باندې لګول یو کپړه ایکسترا املا پرې ځوړند دی ته وی کیپ. nude means یو کس بې کپړو وي. د دې انګرام راځي ډون معنا د شګو ډیرکې. روم د دې انګرام راځي مور. melon د دې انګرام راځي lemon. sales means خرصول. د دې انګرام راځي seals معنا مهرونه. spray د دې انګرام راځي praise دعا کول. snail دا یو قسم زناور دی
ورکوټې غونتې وي. د دې راځي انګرام نیلز. نیلز مینز میخونه. سټډي د دې انګرام راځي ډسټي. ډسټي معنا دوړې والا. سټریپ معنا پټې. د دې انګرام راځي ټریپس. ټریپس معنا چکر وهل، جرنی کول. ووټس د دې انګرام موږ سره راځي سټو. ویلز د دې راځي سویل، پړسوب. سیګنیچر د دې انګرام راځي ا ټرو ساين. نو دا ورډ یو دی خو اخواته پوره فریز جوړ شوی دی ا ټرو ساين. ګولډ اینڈ سیلور د دې انګرام موږ سره راځي ګرینډ اولډ ایبلز. اولډ انګلند د دې انګرام راځي ګولډن لینډ. The last one is year 2000. The enneagram براشي a year to shut down. Okay, our game is over. نو دغه شانتي نور مفید ویډیوز لپاره دا چینل سبسکرایب کې او خپل فرند سره خپل فیملی ممبر سره دا ویډیو شیر کې د لپاره چې هغوی ته هم دا نالج ورسیږي.